په پاکستان کې د افغان کډوالو سره لوی ظلم دا چې سره واندي پر جزئیاتي هم دلته سره وګورئ. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په یوه ورځ کې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستاني پولیسو د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام لري. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یکشنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یوه ورځ کې یې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولي چې له دې ډلې 400 کسانو چې قانوني اسناد یې درلودل خوشي کړي او 25 نوري چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عامه اړیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول سبزي منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکي له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی یې هم د پاکستان پولیسو له لوري نیول شوی دی. هغه زیاتوي زه په خپلو سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره اولادونه یې کارتونه درلودل خو پرون یې هغوی هم ونیول، وضعیت یې ډېر خراب دی. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل مینځي کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.